نیوز پری چینل لیدونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته روسیې له پاکستان سره د افغانستان په اړه خبرې کړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې وکړه د پاکستاني رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلي پوتین ته ویل چې باثباته خوندي او سولیز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی ولسمشر پوتین د سهشنبې په ورځ په مسکو کې د واکمن ګوند چارواکو ته په وینا کې ویلي وو دا ویره شته چې ترهګر او بېلابېلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي روسیه او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي اسلام آباد بیا د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی دی د افغانستان لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع د پیدا کېدو په لټه کې دی په دې ترڅ کې د دې هیواد د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په تاجکستان او ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل او د 3 ورځني سفر په ترڅ کې بل ایرانی چارواکو سره هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې بل ورته طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د پنجشیر په تړاو مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی چې نن ورځ به هم دوام وکړي او تمه کېږي چې دواړه لوري له جګړې او وینې تویېدو پرته ژر پایلې ته ورسیږي او وروستی لاند خبر ده چې جاپان وایي افغانستان تنها نه پرېږدو هلته ثبات زموږ په ګټه دی افغانستان باندې د طالبانو تر ولکې وروسته د جاپان لومړي وزیر سوګا په لومړني غبرګون کې ویلي چې د افغانستان بیا رغېدنه او ثبات د جاپان په ګټه دی او د دغه هیواد ملي ګټې په همدې کې خوندي کېدلی شي سرچینه کاږي چې په خپله به هم د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه اخلي او ترڅنګ به یې له نورو هیوادونو سره هم پر دې خبرې کوي چې د دغه هیواد په بیا رغونه کې همکاري وکړي دغه جاپاني چارواکي ویلي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او د دې غوښتونکي دي چې دغه هیواد ته ژر تر ژره ثبات راشي لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه ښې چاره